لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الله تبارك وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قابل قدر والاحترام معزز و مکرم علماء کرام و مشرانو او محترم سیمو ولسوال دی ټولو په اجازه قدرمنو الله رب العزت هغه نظام رو کړی چې په هغې سره د اسمان د ځمکې نظام جوړېږي. د ځمکې د اسمان د نظام جوړونکی نظام د انسانانو په مابین کې د نظام جوړونکی نظام د کائناتو په مابین کې د نظام جوړونکی نظام هغه اسلام دی. اسلام هغه نظام دی چې په دې کې د انسانیت ټول مشکلات د هغې دپاره د حل او د فصل لار په دې کې الله ښودلې ده. قدرمنو اسلامي نظام دا نړۍ ته ټولې دنیا ته 1400 کاله مخکې هم ښودلې وه، اوس یې هم وښره چې اسلامي نظام کې اخوت موجود دی، اسلامي نظام کې جوړ موجود دی، اسلامي نظام کې وحدت موجود دی، اسلامي نظام کې حریت او استقلال موجود دی، او اسلامي نظام کې خیرخواهي موجوده ده. دا ټول دنیا ته درس 1400 کاله مخکې هم ورکړی او اوس هم دا 1400 کاله بعد دا اسلامي نظام الله رب العزت دا درس بیا هم ژوندی کړي. داسې اخوت، داسې همدردي، داسې مینه او محبت، هغه ظلمت او تیارې او وحشت چې په دې اسلامي نظام سره په رڼا سره بدلې شوې، هغه اختلافات چې نن په وحدت سره بدل شوه، هغه دشمنۍ چې نن په ورورولۍ سره بدل شوه، نن ټولې نړۍ ته د اسلام د امنیت درس ورکوي. نړۍ که ته امن غواړي داسې امن پیدا کوي لکه په اسلامي نظام کې. دا درس ورکوي که وحدت غواړئ داسې وحدت لکه په اسلامي نظام کې. که اخوت غواړئ دا به صرف په د اسلامي نظام کې. هغه اخوت، هغه وحدت، هغه محبت، هغه یووالی چې الله رب العزت د افغانستان په خاوره باندې قایم کړی د چا تصور هم نه و. دا بهترین درس ټولې نړۍ دپاره شی. دویم نمبر کې قدرمنو اسلامي نظام نړۍ ته وښل چې د اسلامي نظام امارت اسلامي دا ولس ته وفادار دی، دا د ولس ته مینه محبت کوونکی، الفت کوونکی او اخوت همدرکم همدردي خیرخواهي کوونکی دی. دا په قول نه بلکې په عمل کې وکړه چې د امارت اسلامي لکه څنګه ټولې نړۍ ته وښله چې موږ د ولس خیرخواه یو، په عمل کې ټولې نړۍ ته ثابته شوه. موږ لکه څنګه د ټول هېواد دا د دې جوړې خیرخواه، د هغه د مشکلاتو هغې حل کولو خیرخواه، د امن او د امنیت د ټول هېواد هغه دغه رقم تمنا دا هم دی چې د ولایتونو په اساس د ولسوالیو په اساس د قومونو په اساس
او د خپلو پلرونو په اساس حتی چې د کورونو په اساس باندې اختلافات وي دا به هم ختموو تر څو د مینې محبت زندگی پیل شي تر څو چې د اخوت زندگی پیل شي تر څو چې د دغې هغه تیر تکلیفونه کړاوونه زحمتونه او تیارې ختمې شي دا زموږ هدف دی چې موږ ولس په ارام زندگی تیره کړي د ارام ساه واخلي اکه کور کې هم وي اکه کلي کې هم وي اکه ولایت کې هم وي او که ټول هیواد کې هم وي او د ټول نړۍ مسلمانانو د ارام ساه غوښتونکي یو نو په دې خاطر باندې دا دین د اسلامي نظام دا د خیرخواهي نظام دی مونږ د تاسو د قوم د هر فرد خیرخواه یو د هر مشر خیرخواه د هر ځوان خیرخواه د هر ماشوم خیرخواه او د هر د تاسو د خاورې د تاسو د ناموس د تاسو د عزت خیرخواه یو دا رقم الله پاک فرمایي فمن غفا واصلح فاجره على الله څومره اختلافات پیدا شوي څومره دشمنۍ تېرې شوي وي خو داسې یو بهترین موقع باندې د آیت مصداق نن موجود دی چا چې عفو وکړه درگذري وکړه د هغې نه بعد واصلح خپل منځ کې د اخوت زندگی اختیار کړه هغه وحشت نفرت دشمنۍ ختمې کړې دې اجر الله پاک بیانوي اجر الله څومره ورکوي دې اجر ملایکې نه د دې اجر په لیکلو باندې نه د دې اجر په قلم باندې نه فاجره علی الله دې اجر او بدله د الله په ذات باندې څومره بدله ورکوي الله ته معلومه ده دا د انسانیت په ذهن کې نرسي دا د انسانیت د طاقت نه هغه یعنې پورته دا د ملایکو د طاقت نه پورته دا دومره بدله الله ورکوي فاجره علی الله الله خپله چې د دې اجر په ما باندې ده نو قدرمنو د هر شي پر الله پکې ټیم لیکلی وي څه وشو هغه مقدر وه او دا اوس چې د فیصله وشوه دا هم مقدر وه مونږ په دې تقدیر په دې فیصله باندې راضي شو الله دې قوم ته خصوصا د ولسوال صاحب ته او خصوصا د دواړو جانبینو ته چې زمونږ د امارت اسلامي د هغې مشر د امارت اسلامي د قانون احترام یې وکړئ د الله د نظام احترام یې وکړئ د دې سپېڅلي نظام قدر احترام یې وکړئ الله دې دا کورنۍ تل تله څومره نسل چې روان دی الله د مشکلاتو د بلیاتو نه محفوظ وساتي واقول قولي هذا غفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امو د اسماعیل خیلو او مندوزیو د قوم محترمو علماو سپینګیرو او کشرونو ته د ټولو نوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د سلام نه وروسته د دغه عظیم صلح مبارکي هم دته یم دا یو داسې صلح وه چې د انسان د طاقت نه بهر وه خو بیا هم د الله رب العالمین توفیق چې شامل حال شي ډېر سخت او مشکل کورونه الله تعالی اسانوي د اوسنۍ جوړښتو د اوسنۍ جوړه دا د یوه مړي نه دو د دوو مړو نه دو د دریو مړو نه دو بلکې دا د څلورو مړو جوړه ده تقریبا د دې 14 کاله کېږي چې دا مشکل رامنځته شوی و قتل رامنځته شوی و خو لله الحمد
دا د مو کوم کمال نه ده، دا د دغه اسماعیل خیل مندوزیو د علماو او د مشرونو ملکونو برکات وو چې مونږ هر قسم خدمت دوی ته سپارله ده په ډېر اخلاص او ډېر صداقت سره هغه مسؤلیت ادا کړی ده او د مونږ خبره ځای ته رسولې ده. د هغې نتیجه دا شوه چې نن د داسې دوه وروڼو په مابین کې چې هغه د یوه مور یوه پلور بچیان وو، خو شیطان له عین همت وکړو کني دا د هیچا ضمیر نه مني چې د خپل ورور قتل کړي، دا د هیچا ضمیر نه مني چې د خپل وریاره قتل کړي، ځکه وریاره هم د بچي په شان وي، بچی څوک نه قتل کوي. خو بیا هم د شیطان له عین محنت وو چې په دوی کړه وو دا صحوه نه وشوه، غلطي نه وشوه. د هغې نه وروسته چې کله د مقتول وارث نظیر الله په نوم د مونږ ولسوالۍ ته مراجعه وکړه، عارضه یې وکړه. د عارضې په نتیجه کې مونږ د قاتل زرولي یو ځوای ونیولو چې هغه مو کله بندي کړو. مخکې د دې نه چې مونږ محکمې ته معرفي کو یا د محکمې حکم په وشي په دن یا د قصاص یا د براءت، دغه د کوم سپینګیري د کوم علماو چې هغوی محنت وکړو او د جانبینو دوستان وو، هغوی ډېرې خوارۍ وبسلې، ډېر محنت یې وکړو. د هغې محنت او کوششونو په نتیجه کې د دوی دوسیه مونږ محکمې ته هم ونه لېږله، نه قید په وختو نه د قصاص حکم په وشو. بغیر د دې نه د دوی دوسیه د قومي دود او دستور له مخې او د شرعي قوانینو سره چې په ټکر کې نه دو موافقه دو چې جانبین پر ازو دي. په داسې حال کې د دې صلح وشوله چې وروسته به مدیر صاحب سردار علي د هغې د صلح جزئیات او د جوړې جزئیات په لیکلي بڼه تاسو سره شریک کړي او تقریري به هم درته وایي. خو بیا مې هم د دې ټول قومو سپینګیرو علماو نه غوښتنه ده چې کوم کې مشکلات خامخا شته د دې نظام نه مخکې یو داسې نظام تر شوی ده پښتونې چې د عیان بیان ته څه ضرورت نشته، ټولو لیدله ده. حتی کې چې د قاتل او مقتول ورثه هغه مو ته روغلل وایي چې تقریبا د مونږ د مشکلو چې د مړي جوړه مو شوي دو د کول نه ډېر وخت کېږي، خو هغه پیسې چې ولسوال وخت مونږ طاقت نه لرلو، پیسې مو نه ورکولې او د مونږ جوړه معطله پوتې دو. نو ته نه متمنا ده چې ته مونږ ته دستحات وکې او د ولسوالۍ د طرف نه د مونږ جوړه تایید کې. او مو ډېر تعجب په دا وکړو چې کله چې مونږ د چا جوړه کو پاغانې خو مونږ ډېر خوري کو او ډېر تکلیف کو، بیا چې تیاره جوړه شوي بیا هم مونږ له دستحات کوو او د خبره مو ته ډېره تعجب وه او کیدای شي تاسو ته هم د تعجب وي. ولله الحمد بیا هم چې تاسو افغانستان اسلامي خوري ته اسلامي امارت روغلو ډېره شکریا ادا کړه. تاسو څومره بدای چې دي څومره مشکلات مو چې دي ان شاء الله دای مونږ مسؤلیت ده په تاسو کوم احسان نه برو، په تاسو کوم احسان نه ړو. مونږ مسؤلیت ده چې مونږ به کور په کور ګرځو، جماعت په جماعت به ګرځو، عالم ته به ورسو، مدرسې ته به ورسو، ملک صاحب ته به ورسو چې تاسو کوم مشکلات دي هغه مشکلات خطر وسه مونږ ختم کو، حل او فصل کو. خو په دا کله کسره کم مو چې تاسو کومک وکړلو د کوم سپینګیرو علماو دغه سره کم ته مخلصانه همکاري بیا هم دینه وړو چې تاسو همکاري وي او د مونږ خپل اخلاص در سره وي. ان شاء الله نن لکه د دې د سویرله سکلونو دښمنی په دوستۍ بدلیږي، دغه شان بو د نورو خلکو او د نورو مسلمانانو ورونو دښمنۍ هم په دوستۍ بدل شي ان شاء الله. بهرحال زه
خبرې مې ډېرې زړه کې دي خو نشم کولی د وخت د کمښت له امله ځکه علما نوست دي او کیدای شي نور علما به تاسو ته خبرې وکړي پروګرام ډېر نه اوږده و بیا هم په اخر کې دغه د ټول قوم سپین ږیرو ته علماو ته او جانبینو ته د دې عظیم صلح مبارکي مبارک مشه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبب د لیکلو دا دی چې د نذیر الله پلار نور ولی خان او زر ولی خان کورنۍ ترمنځ د ځمکې په سر په 1408 کال کې چې تقریبا 14 کاله د مخه کېږي جنجال موجود و چې په همدغه وخت باندې د طرفینو ترمنځ مصالحانه برخورد امکان لري برکه ختم وریدای کېږي مصالحانه برخورد راغلو چې له عمله یې نور ولی خان چې په واون مشهور وو او د هغه دوه زمان نیاز ولی خان او صابر الله او د هغه مرمن چې جمله 4 نفر کېږي د زر ولی خان له طرفه په قتل ورسېدل چې اوس مهال د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوال شیخ عزیز الله بریال لخوا د یاد موضوع د حل فصل لپاره قومي مشران هر یو رئیس صاحب ادم خان او رئیس صاحب وزیر خان قومي مشر محمد ورګل د مصلحینو په توګه د طرفینو په خوخه او رضایت تعیین شول چې موږ مصلحینو د ډیر با جرو بحث وروسته د پښتنو دود او دستور لمخه د طرفینو د تفاهم په صورت کې داسې پریکړه وکړه حقیقت دا چې د انسان قیمت ډیر لوړ دی او موږ د قیمت د پوره کولو عاجز یو دا چې یاد بدی په نیکي بدل شوی وي د 4 مړو نیکمو یصلو شلک کلدار تعیین کړه چې 10 لک کلدار به نقد ورکوي او بکی 90 لک کلدارو په بدل کې به زمکه ورکوي چې د کاندې په کلی کې موقعیت لري چې فی جریب د وریدای کېږي دنه دغه ښکار چې فی جریب کې مات یې 50 لک کلدار تعیین شوی دی چې حدود 4 پلان د ډول دي شمال ته شریک لختای جنوب ته لارا او د کندې کلی ویاله شرق ته د نذیر الله زمکه غرب ته د زر ولی خان زمکه ده چې 90 لک کلدارو په بدل کې 1.5 جریب شپږ بسوي یعنی 3600 متر مربع کیږي ورکوي او هغه ځمکه چې یاد مشکلات ور باندې جوړ شوي وو هغه د نذیر الله شوه او د محمد علي جان و جان د برید څخه شروع شرق په طرف د کندې کلی ویاله په شمالي طرف کې بعد 4 متره لار تیریږي د نذیر الله ځمکه اخر ته برسیږي یا د لار وا د زر ولی خان او نذیر الله وی دا بلا لاره د همدې لارې څخه شمال طرف ته شروع عمومي لارې ته به د 4 مترو په سور رسیږي د همدې لارې څخه به بله لاره د شرزلی خان د کور په جنوب د لښتي سره جوخت د شرق په طرف د 5 مترو سور په نذیر الله تر ځمکې اخري پورې به رسیږي بل خبره دا چې د شرزلی خان د کور جنوب طرف ته د 5 مترو لارې په شمول 14 بسمل ځمکه نذیر الله ته ورکوي کچېره محمد علي جان او پورته عمومي لارې ته لار ورکوله نذیر الله او زر ولی خان به په شریکه قیمت ورکوي کچېره د نذیر الله د کورنۍ څخه د دې موضوع په اړه کوم مشکل جوړ شول او اثبات ور باندې وشو د نذیر الله به 2 جریبه ځمکه برمته ورغلی وي کچېره نذیر الله ځمکه خرڅوله یا د زر ولی خان د کورنۍ څخه نور څه مشکل ورته جوړ شول کچېره اثبات په صورت کې ورته مشکل جوړ شوی او اثبات ور باندې وو د زر ولی خان د کورنۍ څخه به نذیر الله ته 2 جریبه ځمکه برمته ورغلی وي کچېره زر ولی خان کورنۍ ته په آینده د دې موضوع په اړه د په دولت کې مشکل جوړیدل نذیر الله پورې تړاو لرلو نذیر الله به ور سره کومک همکاري کوي بل خبره دا چې د شرزلی خان د باغ په شمال طرف کې د نذیر الله پټی ده د پورته حدود وارز مکه سره به
بدل ورکوي. کچېرې د نورولي خان د کورنۍ څخه یا رضا وشوه او یا کوم بل مشکل یا برخورد په یاده موضوع پورې چې تړاو ولري په دولت کې په نظیر الله پورې تړاو ولري، نظیر الله به ذمہوار وي. بله خبره دا چې رحم علي خان ځمکه خرڅوي، نظیر الله هم ځمکه خرڅوي. د مرکې په شمول هر څوک آزاد دي چې ځمکه ته سوداګر پیدا کړي، خرڅ یې کړي. کچېرې کوم طرف ځمکه ته سوداګر پیدا کړو، بل طرف به ګوته بدون د کوم چونو چرې لګوي. پاتې د نوي چې د دې فیصلې څخه پخوا څومره دعوې وې، که د ځمکې وې، باغونو وې او کورونو او په داسې نورې وې، خلاصې شوې. که چېرې د نورولي خان کورنۍ څخه زرولي خان کورنۍ ته کوم ضرر ورسېدو، د نوموړي پرېکړې مصارف چې پورته ذکر شوي دي بیرته ورکوي، او که دوه جریبه ځمکه به یې برمته ورغلې وي. او یاد کویدات د زرولي خان کورنۍ لپاره هم دي. نو دا به بیا بیرته دا ده ته ورکوي. داسې یو شکل غوره شوی ده. ومن الله التوفیق. څه ښایسته ښایسته پګړۍ، ګل او ګلدسته پګړۍ، څه ښایسته ښایسته پګړۍ، ګل او ګلدسته پګړۍ، ګل او ګلدسته پګړۍ. ونغړه اوږدې څڼې، ونغړه اوږدې څڼې، ونغړه اوږدې څڼې، ونغړه اوږدې څڼې. تاو کړه ترې اوږده پګړۍ، ګل او ګلدسته پګړۍ، تاو کړه ترې اوږده پګړۍ، ګل او ګلدسته پګړۍ. څه ښایسته ښایسته پګړۍ، ګل او ګلدسته پګړۍ، څه ښایسته ښایسته پګړۍ، ګل او ګلدسته پګړۍ، ګل او ګلدسته پګړۍ. تندر په کفر جهان، تندر په کفر جهان، تندر په کفر جهان، تندر په کفر جهان.